نن د تسلی څوک شته؟ په چا مصیبت راشي د تسلی څوک شته؟ په سړي مصیبت راشي نو د بل نه یې پټوي وي دی را باندې بیا خوا یخي دی را باندې خوشحالېږي ده ته یې مه وایه. شته څوک چې تا له تسلی نه راشي مرغۍ مې مړه وه او د دواړو جهانو سردار مې تسلی نه راغی. ما ته وایي مه خفه کېږه، ما ته وایي مه خفه کېږه. د احد موقعه وه، هلک راغی د دواړو جهانو سردار ته وایي زما پلار څه شو؟ وی استشهده، وی پلار مې څه شو؟ د الله حبیبه د احد موقعه ده، زما پلار څه شو؟ وی استشهده، وی خو شهید شوی دی، الله دې پې رحمتونه راووري، پلار خو دې شهید شوی دی. هلک خفه شو، ما پلار شهید شوی دی، زما پلار نشته وی او پلار دې شهید دی، الله دې پې رحمتونه راووري. هلک خفه شو، نبی علیه السلام پوه شو چې دی خفه شو، را ملګری کو ځان سره په سورلی کښېنه وګوره ورته. نبی علیه السلام ورته وایي خوښه دې نه ده چې زه دې پلار شم او بیبي عایشه دې مور شي؟ خوښه دې نه ده؟ داسې دې نه ده خوښه چې زه دې پلار شم او بیبي عایشه به دې مور شي؟ زه به دې پلار شم که نه، بیبي عایشه به دې مور شي که نه؟ تسلی ورکوي، یتیم له تسلی ورکوي. مه خفه کېږه، پلار دې زه شوم او بیبي عایشه دې مور شوله، ته ولې پلار پسې خفه کېږي؟ خوښه دې نه ده چې پیغمبر ستا پلار شي؟ خوښه دې نه ده چې پیغمبر ستا پلار شي؟ ډېر ښکلي اخلاق د دواړو جهانو سردار له رب العالمین ورکړي، ډېره ښه رویه به یې اختیارول. هر چا سره حسن سلوک، هر چا سره ښه اخلاق، هر چا سره ښکلی ژوند تېرول. ډېر ښکلی دور و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې کې و امام الانبیا به د صحابو ترمنځ ګرځېدو. ډېر ښکلی دور و، صحابه به ډېر خوشحاله. یو ورځ نبی علیه السلام بهر راووتو چې ویې لیدله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ دی، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ دی. وی څه کوئ؟ وی لوږې رایستلي یو، لوږې بدحاله کړي یو. نبی علیه السلام ورته وی دا څه چې تاسو رایستلي یې دغې خو زه هم رایستلی یم، دې لوږې خو زه هم رایستلی یم. راځئ، یو انصاري صحابي و ډېر سخي و، وی راځئ د هغه کره به لاړ شو. سخاوت دا ډېر ښه صفت دی، ښه دله خدای نیکان راولي، دله خدای صالحان راولي، دله خدای په مخ د ځمکه بهترین مخلوق راولي. وی راځئ چې پلانکي صحابي کره لاړ شو، ډېر سخي دی. چې ورل وکړه نو صحابي کور نه و، نو بیبي چې ولیدل وی مرحبا مرحبا مرحبا، په خیر راغلی په خیر راغلی. او امام الانبیا را کره راغی، ابوبکر صدیق را کره راغی، عمر فاروق را کره راغی رضی الله عنهما. وی خاوند دې څه شو؟ وی اوبو لتلی دی، اوبه راوړي. دې کې چې خاوند راغی چې ویلیدل وی الحمدلله، شکر دی، په مخ د ځمکه ډېر درانه خلق منن میلمانه شوي دی، ډېر ښکلی خلق منن میلمانه دی، د دواړو جهانو سردار مې میلمه دی، ابوبکر صدیق مې میلمه دی، عمر فاروق مې میلمه دی رضی الله عنهما. ډېر بهتر خلق په مخ د ځمکه مې میلمانه دي. صحابي ورغی، دې ته یې کجورې کېښودلې او ډاریک ورغی بیزه حلالې. تاسو کجورې خورئ، زه بیزه حلالو. د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي ایاک والحلیب، بیزه حلاله کا خو خیال کوا چرته پویو والا حلاله نه کې، مطلب دا پویو والا بیزه ما حلاله وه، ځکه د پویو والا په بیزه خو به ستا ګزراني، هغې باندې خو ستا وخت تېرېږي، نو پویو والا بیزه ما حلاله وه او یو بله بیزه حلاله کړه. چې هغه بیزه حلاله کړه، ډوډۍ وخوړل، را روانېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي د دې نعمتونو به قیامت کې الله زموږ نه تپوس کوي، د دې به رانه یو ورځ تپوس کوي، دې نعمتونو به رانه یو ورځ تپوس کېږي. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور خلقو چرته 2 ورځې د وربشو ډوډۍ په مړه ګېډه نه ده خوړلې چې د دنیا نه نبی علیه السلام رخصت شو.